الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معززو قدرمندو درنو معززو ورنو او پتمندو عزتمندو خويندو، یو څو ورونو زمونږ نه دا خواهش کړی چې دلته افغانستان کې د زنانو یو کلب پرانستل کیږي، ورزشي ځای چې هلته به زنانه ورځي د ورزش لپاره، چې د دې شرعي حکم تاسې د حوالو سره بیان کړي. معززه محترم وروره او ټولو مسلمانانو چې زموږ اواز اوري هغوی ته مو خطاب دی چې د الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم الشان کې دا امر دی و تمام مسلمانانو ته چې دا ښځې به پر خپلو کورونو باندې کښېني او په خپلو کورونو کې به دوی قرار ونیسي او بې له اشد ضرورته به دوی د کوره نه وځي او د تیر د جاهلیت چې کم دور و د هغه غوندې سینګار دې نه کوي، بې ستره بې پردې دي، له کوره بهر نه وځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. معززو دا د قرآن عظیم الشان امر چې وقرن فی بیوتکن، زنانو ته دا وایي چې تاسې په خپلو کورونو کې قرار ونیسئ، له کوره مه وځئ. امام جساس رحمه الله په احکام القرآن کې تر دې آیت لاندې لیکلی دي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیبي د مؤمنانو مور و هغې ته وویل سوله چې ته د دغې نورو ښځو په شان ولې له کوره نه وځې؟ د مسلمانانو مور حضرت سودا رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي والله لا أخرج. یعنی زما دې د الله تبارک و تعالی په ذات قسم دی چې حج او عمره مې ادا کړې، خو الله راته دا امر کړی دی چې په کور کې قرار ونیسي. نو بیا هم وایم چې د الله تعالی په ذات دې زما قسم وي چې هیڅ کله به زه له کوره ونه وځم. بیا راوي ورپسې زیاته کړې ده فما خرجت حتى اخرجوا جنازتها. وای دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیبي د مؤمنانو مور بیا له کوره ونه وته تر داسې وخته چې له کوره یې جنازه وایستل شوه. معززو دا زموږ او ستاسې د خوږ پیغمبر د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیبي ده او هغه داسې دور دی چې خیر القرون ده. د خیر القرون اوله زمانه ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حیات او فتنې نه وې، خو بیا هم د الله تبارک و تعالی دا امر و چې ښځې دې په کورو کې کښېني. د مؤمنانو مور بیا هم له کوره نه راوځي. دغه رقم
فقها بیا تر دغه آیت وروسته تر دې حدیث او تفسیر وروسته وایي چې وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهیات عن الخروج. په دې کې دا دلالت دی چې ښځې به په دې باندې امر کوي هر غیرتي پلار، غیرتي ورور، غیرتي خاوند چې دوی به خامخا په کور کې کښېني او دوی به د وتلو څخه منع کوي، دوی به د باندې نه پرېږدي. په مشکات المصابیح کې حدیث راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې ښځه عورت دی. کله چې ښځه له کوره ووځي نو د هغې سره بیا شیطان ملګری شي. نو شیطان د ښځې نظر هغه و پردي نارینه ته ور اړوي او دا شان د نارینه نظر په دغې د کوره وتلې ښځې ته راړوي چې بالاخره دا د یوې لویې فتنې سبب وګرځېږي. لکه موږ او تاسې ډېر لیدلي دي، فلانی به وایي زما لور وتښتېدل. قسم د الله تعالی په ذات چې داسې قضیې، داسې مسلې او حالات موږ ته راغلي چې د واده والا ښځې، داسې ښځې چې بچیانې پیدا سوي دي بیا هم له خپله خاونده تښتېدلي دي د بل چا سره کړي. یو به پریشانه وي چې ښځه مې وتښتېدل، بل به پریشانه وي چې لور مې ولاړه، بل به پریشانه وي چې لور مې د کوره وتلې ده، خور مې د کوره وتلې، زه نه یم ورباندې خبر. دا همدغه لویه فتنه ده چې ښځې موږ او تاسې نه مانع کوو د کوره په یوه بهانه په بله بهانه وځي. نو د اشد ضرورت څخه ماسوا ښځه له کوره وتل هیڅ جواز نه لري. او دا شان په بل حدیث شریف کې راځي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د الله لعنت وي پر هغه ښځې باندې چې هغه و نارینهو ته داسې موقع په لاس ورکوي چې هغه ورته وګوري، د هغې نظر پر ولګېږي. او پر هغه نارینهو د لعنت وي چې هغه و زنانهو پردۍ ښځو ته ګوري. مشکات المصابیح کې دا حدیث راځي. معززو د ښځې لپاره تر کور بل خیر ځای نشته. او کله چې د ورزش خبره راشي او د ښځې لپاره 5 وخت لمونځ په کور کې په صحیح طریقه باندې ادا کول، دا د جسم لپاره دا یو سالم قوت دی او د جسم سالمه روزنه ده. دا الله تعالی جل جلاله لخوا تحفه ده، دا الهي درمل ده. لمونځ کول ورته دا د هر ورزش څخه تر هر کلب غوره او بهتره دی. تاسې که خارجي ممالکو ته څوک ولاړ سي یا څوک وي، د هایلند هیواد چې کله ورزشي مرکزونه جوړ کړل نو په هغې کې داسې تصویرونه ولګول چې هغه ټوله نقشه د لمانځه وه، یعنې په ولاړه باندې عکسونه وه، پر رکوع باندې، پر سجده باندې، پر تشهد اتحیاتو باندې دا عکسونه یې لګولي وه. د هر یوه سره به دا لیکلي وه چې په ورځ کې به دا حرکتونه شروع له 3 واره تر 5 واره تکرار کړي، او دا هر یو چې کوي د 3 څخه تر 5 واره پورې 10 دقیقې وخت به ورکوي. او دا امر موږ ته الله تبارک وتعالی کړ چې دا عبادت دی، 5 وخت لمونځ دی. د سهار لمونځ دی، ولاړه پکښې ده، رکوع پکښې ده، سجده پکښې ده، او دغه رقم اتحیات پکښې ده، دا ناسته د ماپښین، د مازدیګر، د ماښام، د ماخوستن. دا یو الهي تحفه ده او د بدن لپاره یو سالم ورزش دی. او دغه رنګه ښځه چې د خپل ځان، د خپل مور پلار او دا شان د خاوند د اولادونو د خواشي، د خسر، د کورنۍ خدمت کوي، دا د دې زنانې دپاره ورزش هم دی او دا د دې دپاره غوره او بهتر کار دی. الله تبارک وتعالی و دې ته پر دې باندې ستر اجر هم ورکوي. اسلام او فقهاو صحابو هغې ښځې له جماعت څخه منع کړي چې ښځې به جماعت ته نه حاضرېږي، ځکه دا د دې څخه یو لویه فتنه جوړېږي. بعضې ناپوهه کسان چې یا خو هغه په دین کې پوهه نه لري یا دین بدنامول غواړي چې لا مذهبه کسان دي، هغه وایي چې اسلام و ښځې ته دا اجازه ورکړې ده چې هغه جماعت ته حاضر سي.
نو مذهبي فقها یا علما هغه ولې دا اجازه ښځو ته نه ورکوي چې هغه دوی د باندې راووځي او دا اجازه نه ورکوي چې ورزش ته ولاړې سي کلب ته ولاړې سي نو د هغې جواب موږ دا ورکوو چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هیڅ فتنه نه وه هغه د خیر القرون اول دور و نو په هغه پسې اقتدا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پسې د ښځو اقتدا کېدل خو بیا هم نبي علیه السلام دا تلقین ورته کاوه چې که ښځه په خپل کور کې لمونځ وکړي دا ورته زیاته بهتره ده سنن ابي داود مشکات المصابیح دا حدیث نقل کړی چې نبي علیه السلام هر وخت به ښځو ته ویل چې که تاسې د لمونځ کور ته وکئ نو دا ستاسې لپاره زیاته بهتره ده دلته باید هر مسلمان سوچ او فکر وکوي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دقت او دا شان د مسلمانانو خویندو د عزت د ساتلو اندازه دلته عجیبه ښه معلومېدلی سي تاسو وګورئ چې په مسجد نبوي کې یو لمونځ ادا کول هغه له 50,000 لمونځونه سره برابر دی خو بیا هم نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې د ښځو لمونځ په کور کې بهتره دی او بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې چې یو لمونځ د ټول امت له لمونځونو غوره دی خو بیا هم نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې بهتره دا ده چې ښځې په خپل کور کې لمونځ وکړي او د هغه شان د فقه کتابونو ته چې موږ راسو نو علماو او فقهاو ټولو په اتفاق باندې د ښځو تګ و جماعت ته دا شان د اخترو لمونځونو ته د دعوت او تبلیغ ته دا شان د جمعې لمونځو ته دې ټولو ته مکروه تحریمي په اتفاق باندې لیکلی زه به په دې متعلق باندې تاسو ته یو څو مختصرې حوالې د کتابونو درکړم په الکفایه چې پر هامش باندې د فتح القدیر پرته ده په اول جلد صفحه 318 کې راځي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد وی فتوا نن زمانہ پر دې باندې ده چې د ښځو لپاره ټول لمونځونو ته وتل بالکل مکروه دي فمتى كره حضور المسجد للصلوات لأن يكره حضور مجالس العلم خصوصا او چې کله و مسجد ته د لمانځه دپاره د ښځو وتل منع سول مکروه سول د هغه رنګه د علم د تبلیغ مجلس ته ښځې حاضرېدل هغه هم ورته مکروه دي د هغه شان په العنایه چې دا هم پر هامش باندې د فتح القدیر پروت هغه وایي چې والفتوى اليوم على کراهة حضورهن في الصلوات كلها لظهور الفساد دغه عبارت په ذیلعی جلد اول صفحه 190 کې هم راځي دغه رقم د امام لکنوی رحمه الله په سوال سوی دی په نفع المفتي والسائل کې چې هل يجوز للنساء ان يخرجن الى الجماعات آیا ښځو ته دا جایز ده چې جماعتو ته ووځي هغه جواب ورکړی دی الاستبشار الفتوى في زماننا على انهن لا يخرجن وان كنا جائزه الى الجماعات لا في الليل ولا في النهار لغلبة الفتنة والفساد وقرب يوم المعاد وی فتوا په نن زمانه کې دا ده په دې باندې د فقهاو اتفاق دی چې ښځې وتل که سپین سري که ځوانانې که د شپې جماعت وي د ماخوستن او د سهار ده که د ورځې وي نو فتنه نن سبا ډېره زیاته د دوی نسي وتلی چې و زنانه کله و مسجد ته نسي وتلی جماعت ته نسي تللی چې د سهار جماعت هغه د وجوب درجې ته رسیږي نور جماعتونه د سنت موقت درجه لري هغه ته ښځه نسي وتلی نه د ورته جایز یعنی مکروه تحریمي و حرام ته دا کار نږدې دی نو بیا څنګه نن داسې زنانه راولاړېږي چې ځانونو ته مسلمانانې وایي او له کوره وځي و کلب ته ورزشي ځای ته حاضرېږي هلته ورزش کوي د بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څخه چې کله پوښتنه په دې باره کې وشوله چې عمر رضی الله تعالی عنه ښځې د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې له جماعت ته منع کړلې نو بیا بیبي عایشه صدیقه رضی عنها و هغو کسانو ته ویل چې کومې شکایت کوه لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عمر رضي الله عنه ما أذن لكنا إلى الخروج
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هیڅ فتنه نه او فساد به نه و، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا هم هغې ته دا تلقین کاوه چې په کور کې لمونځ درته بهتره دی. وایي چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې یو څه د فتنې اثر ښکارېده، خو بیا هم زمانه د خیر القرون ده. وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه چې کومه منع وکړل، که د هغه لږ فتنې د نبي علیه الصلاة په دور کې وایي د هغه په حیات کې وایي نو ما اذن لکن الی الخروج، ښځو ته بی عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې هیڅ کله به نبي علیه السلام تاسو ته هم اجازه نه وایي کړی چې تاسو له کوره ووځئ یا داسې و جماعتو ته حاضر سئ. معززو دا هغه یو څو حوالې دي چې ښځه و جماعت ته نسي تللی، دا شان تبلیغ ته نسي تللی. امام مفتی فرید رحمه الله په منهاج السنن کې ویلي دي په 5م جلد صفحه 149 کې هغه څه هم سوال شوی چې هل یجوز خروجهن فی الجماعات التبلیغیه، یعنی تبلیغي جماعت سره چې کومې ښځې په تبلیغ باندې وځي دا جایزه ده. نو خلص د هغې ورته دا راوتلی دی، ډېر وضاحت یې په دې مسله کې کړی، خو د هغه فتوا او د هغه تحقیقي بحث خلاصه دا ده چې د ښځو وتل په تبلیغ باندې هم جایز نه دي. که دوی ته څه تربیه ورکول کېږي، کوم علوم دنیا ورته ویل کېږي، نو هغه باید په خپل کور کې ورته وویل سي. معززو دا هغه یو څه خلاصه د خبرو وه چې هیڅ جواز دا نه لري چې زنانه له خپله کوره وځي یا د ورزش لپاره یا بغیر د ضرورته بل ځای ځي. نو پر مسلمانانو باندې دا لازمه ده که د چا خور وي، که د چا لور وي او د چا میرمن وي، دې ځایونو ته حاضري کړي، پر هغې باندې بالکل دا لازمه ده چې دا منع کړي، ځکه هر یو سړی نن سبا د خپل کور مسئول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تاسې هر یو مسئوله یا سوال به درته کول کېږي د خپلې کورنۍ متعلق چې تا خپلې کورنۍ ته کومه تربیه ورکړې وه، چې هغو کله دا منکر کار کاوه تا منع ورته وویل که یا دې منع کول که نه منع کول. یعنی که پلار وي د لور متعلق به سوال ځینې کېږي، که خاوند وي د میرمنو متعلق، د خپل بچانو متعلق به سوال ځینې کېږي، که ورور وي د خور متعلق، مشر چې هر څوک په کور کې د هغه څه به سوال کېږي هغه یې باید منع کړي. او د هغه شان امام علامه محمد یوسف لودانوي شهید رحمه الله په فتاوای صوفیه کې لیکلي دي چې هغه حاکم د وخت قاضي چې ځان ته مسلمان وایي او د ده پښتون کې چې دی کوم ځای کې وي هلته د الله او د الله تبارک وتعالی د حکمونو نافرمانی کېږي او دی دا وایي چې زه الله او رسول الله منم، نو هغه باید داسې کارونه چې د شریعت خلاف وي هغه منع کړي، د هغه نافذېدلو ته هیڅ لاره هواره نه کړي، په سختي سره د هغې مخالفت اعلان کړي او هغه منع کړي. که دا کار دی ونه کړي په دې باندې سخته ګناهکاره دی. نو پر هر چا باندې، پر هر مشر باندې دا لازمه ده چې دغسې وکړي چې دا چاته جایزه نه ده چې یا خپله لور پرېږدي یا خپله خور یا خپله میرمن یا نور چې هغه د کوره وځي بغیر دا شرط ضرورته، ځکه نن سبا فتنه بیخي د هرې خوا راوري و هرې خوا ته فتنې را روانې دي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ته پر اسلام باندې او دا شان په خپل مقدس دین باندې او مذهب باندې استقامت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.